زلزله موکو بوده که اکثر خانه ها در بغل در موکو کسای فامیلا که بودن اعضای خانواده بریر قبر دی دا مخور قبر دی دا د ترش دغه خلکو نه ډیره مننه کوو. الله د ټول ژوندي لري. الله د بار دیگر با ولایت پکتیکا نزد برادران زلزله زدگان برمل آمدیم. امروز که مصادف به 11 سرطان می شود، از طرف خواهران کمک به فامیل مصیبت زدگان زلزله توسط صافی به ما رسیده بود. به مستحقین واقعی توضیح نمودیم. خداوند متعال این کمک به درگاه خویش قبول کند. هلته دوی په هدیره کې خو قطعا ځای نه چې تاسو ګورئ هلته یو لویه دښته دی. دغلته پاس د دجې نه تر لاندې یو نوي فامیله چې اکثره قبرو کې 2 یا 3 ماشومان پراته دي چې نه بیل نه کولنګ او نه کوم بل څه شي و. دا شپږ مو پاتن لګ چې چک شول دې سره په مو سامان درول ودا په دا کې میش یو بریر وای و خیر و بریر خیر میش په شهیدان شول 2 سره او میش د ترش زوا شهیدان ورننګ شول و دا میش بریر قبر دی نه کوي خواندینه چې د شهیدانو قرآني ته ادوی چې کوم امانت و هغه مونږ ته ملاو شو. مننه. موږ ډیره مننه کوو. دغه ټیم چې راغلی دی د موږ غریب علاقې ته د موږ سره دی کومه مرسته وکړه، کوم په دغه غم کې موږ سره شریک شول که نه، دغه خلکو ډیره قرباني وکړه که نه. Den 2. Juli 2022, meine lieben Geschwister. Die Geschwister aus Deutschland, die Schwestern, haben für euch 1000 € zur Verfügung gestellt, für euch 15 Familien. Diejenigen, die ihre Familienangehörigen verloren haben, werden jetzt entsprechend ihrer Kategorien einen Teil dieser Hilfe erhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Schwestern reichlich dafür belohnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Todesopfer als Shahid aufnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit euch barmherzig sein.